سلامونه دوستانو. هغه عامه خبره چې خلک یې وایي وخت داسې تیریږي لکه باد، دا یوازې یو اصطلاح نه دی بلکې دا یو ژور او په ټوله نړۍ کې د خلکو د زړه احساس دی. که څوک وایي زه خو 40 کلن شوم او باور مې نه راځي چې زه به اوس 40 کلن وم، دا وخت څنګه تیر شو؟ یا چې څوک ملګرو سره د شپې کینی او ساعت یعنی ګړۍ ګوري او دغه وایي هاي دا خو نیمه شپه دی، دا وخت څنګه دومره زر تیر شو؟ دا احساس د هر ملت او نسل خلکو سره شته. په اصل کې د ساعت په حساب یعنی د ګړۍ په حساب وخت تل یو شان تیریږي، خو زموږ ذهني احساس د عمر په زیاتېدو ډیر بدل شي. دا فرق زموږ په روان عصبي نظام یعنی نرو سیستم او حتی بدن کې د ژورو بدلونونو له امله وي. ساينس اوس د دې موضوع په اړه ډیر څه ډیسکور کړي دي چې څنګه زموږ دماغ ډیر چټک او تیز وخت ته د تیریدو احساس جوړوي، ځکه چې دا یو عامه او لویه ذهني تیروتنه ده. ساينټیسټ وایي چې دلیل یې زموږ د ننه دی، نه د بهر په دنیا کې کوم بدلون. نو باید پوه شو چې زموږ دماغ څومره مهم رول لري د دې په جوړولو کې چې موږ شیبې، ساعتونه او کلونه څنګه احساسوو. د وخت په ظاهره تیز تیریدلو یوه تر ټولو مشهوره نظریه دی چې ورته پروپورشنل تیوري یعنی د تناسب نظریه ویل کیږي. پروپورشنل تیوري یعنی د وخت د تیزیدلو دا نظریه وایي چې زموږ ذهن لپاره یو کال یا یو میاشت د عمر یعنی د ژوند په لومړیو کلونو کې ډیر اوږد ښکاري، خو کله چې عمر ډیر شي هماغه کال یا میاشت موږ ته لنډ ښکاري. دلیل یې دا دی چې دماغ هر کال د تیر عمر سره موازنه کوي. په کوچنیوالي کې یعنی ماشومتوب کې چې عمر لږ وي نو یو کال د ټول عمر لویه برخه جوړوي. مثلا که ته 10 کلن یې نو یو کال ستا د ټول ژوند 10 سلنه برخه جوړوي، یعنی یو کال د ستا د ټول عمر په سلو کې 10% برخه جوړوي. او که یا 50 کلن یې نو یو کال یوازې 2 سلنه برخه یعنی په سلو کې 2% برخه جوړوي. نو دماغ یې د لږ وخت په توګه احساسوي. دا داسې ده لکه چې موږ د یوې غټې کاسې یعنی جام یا د یوې کوچنۍ پیالې څخه اوبه څښو. په واړه پیالې کې یعنی په کوچنۍ پیالې کې لږې اوبه ډیر ځای نیسي، خو په ستره کاسه یعنی جام کې هماغه اندازه اوبه لږې ښکاري. کله چې یو کس 22 کلن شي د احساس له مخې داسې ښکاري چې د ژوند 3 برخې تیرې شوي دي. دا ځکه چې د ماشوموالي او د ځواني وخت د احساس له مخې ډیر اوږد وي، خو وروسته کلونه د تناسب له مخې ډیر لنډ ښکاري. همدا وجه ده چې خلک وایي ماشومتوب کې اوړی او ژمی ډیر اوږد او خوږ وي، خو په لویوالي کې کلونه لکه د باد په شان تیریږي. په اصل کې وخت نه تیزیږي، خو زموږ د ذهن د حساب له مخې د عمر په زیاتېدو سره د وخت احساس بدل شي. یوه بله مهمه وجه یې نوولټي افیکټس دي، یعنی د نوي شیانو اثر. کله چې دماغ نوې او نایابې تجربې ویني ډیر تفصیل په یاد ساتي او وروسته له هغې داسې ښکاري چې دغه وخت اوږد و. په ماشومتوب کې هر څه نوي وي، هره ورځ د لومړي ځل لپاره تجربه وي، نو د ذهن حافظه یې د اوږد وخت په شان ساتي. خو په لویوالي کې چې ژوند په یو ډول عادت شي او دماغ یې بیا هر څه لنډ یعنی مختصر په یاد ساتي، ځکه نو د نویوالي احساس کم وي. دماغ د تکراري ورځو یعنی ریپیټډ ورځو یادونه داسې راټولوي او سره مکس یې کړي چې ډیر ځای ونه نیسي، نو وروسته داسې ښکاري چې وخت په تیزۍ تیر شو. د وخت احساس یوازې د ساعت یعنی د ګړۍ په ستنو پورې نه دی تړلی، بلکې دماغ یو ذاتي داخلي ساعت یعنی ګړۍ لري چې د سینسز یعنی حواسو، فکر او نیورل ریتمز یعنی عصبي ریتمونو له مخې وخت اندازه کوي. کله چې دماغ ډیر په چټکۍ یعنی تیزۍ سره معلومات پروسس کړي لکه د خطر په وخت یا د خوشحالي په وخت، نو وخت بیا اوږد ښکاري. خو کله چې د ستړیا یا د غفلت له وجې دماغ سلو یعنی ورو کار کوي نو وخت بیا تیز ښکاري یعنی تیز تیریږي. ډوپامین چې د دماغ یو مهم کیمیکل دی یعنی کیمیاوي مواد دی، دا په دې کې ډیر مهم رول لري. د ډوپامین زیاتوالی وخت ورو احساسوي او کمی یې بیا وخت تیز ښکاره کوي. په تیر عمر یعنی زړښت کې چې ډوپامین کمیږي وخت هم ډیر تیز تیریږي. په زړښت کې د یادښت او د پام ایبیلیټي یعنی وړتیا کمه شي. لویان یعنی د ډیر عمر خلک اکثر واړه ډیټیلز یعنی تفصیل په یاد نه ساتي، نو وروسته داسې ښکاري چې وخت تیز تیر شو. په ماشومتوب کې دماغ ډیر ایونټس یعنی پیښې جلا جلا یعنی جدا جدا یادوي، خو په لویوالي کې ورځې د ریپیټیشن یعنی د تکرار له وجې مکس کیږي یعنی ګډیږي. غوره احساسات لکه حیرانتیا یا ډیره خوشحالي وخت اوږد احساسوي، ځکه دماغ یې په ښه توګه پروسس کوي او په یاد یې ساتي. یو سوال دی چې آیا موږ د وخت احساس ورو کولی شو یعنی سلو کولی شو؟ منه دا چې وخت خو تیریږي روان دی، خو آیا موږ کولی شو چې په دې وخت ځان پوه کړو؟ که څوک وغواړي نو کولی شي د وخت د تیزیدلو احساس کم کړي. ځینې لارې دي لکه د نوو تجربو هڅه کول، لکه سفر، نوې زده کړې، د ورځنیو عادتونو بدلول
بدلول، مایندفولنس یعنی ذهني حاضر اوسیدل، له موبایل او ډیجیټل وسایلو لږ کار اخیستل، د خوښیو او عجیبو تجربو زیاتول، یوازې یو کار په وخت کې کول، نه څو کارونه په یو ځای. دغه لارې کولی شي چې زموږ ژوند لږ په آرام کړي او موږ په خپل عمر باندې پوهه کړي.